وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله ما أهمه صادقا كان بها أو كاذبا. ابو داود رحمه الله یو حدیث نقل کړی په روایت د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ باندې. ابو درداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي کله چې څوک سحر او ماښام وزل دا کلمات وایي چې حسبي الله لا اله الا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظیم، نو الله پاک به د دې سړي او د دې کس د ټولو کارونو دپاره کافي شي. هر څومره کارونو اراده چې د کړې ده الله به ورله کافي شي. د ټول کارونه به الله سر ته ورسوي، د ټول ضرورتونه او حاجتونه به الله پوره کړي. او بیا په دا حدیث په اخره کې دي صادقا کان بها او کاذبا. دا کلمات که دې سړي په یقین سره ویلي او که په یقین سره نه ویلي، په دواړو صورتو کې به الله پاک د ټولو کارونو لپاره کافي شي. کله چې یو انسان سحر وځي او وزل دغه کلمات وایي او بیا خپل کار ته روان شي، الله به کار برابر کړي. هر څومره ګران کار ته چې د اراده کړې ده، یا ماښام و یا د شپې څه کار اراده ده او څه کار کول غواړي، الله پاک به ورله پوره کړي. او که په یقین سره ویلي او که په یقین سره نه وي، په دواړو صورتونو کې به الله پاک دغه کار پوره کړي. او معنی هم اسانه ده، حسبي الله لا اله الا هو، کافي دی زما لپاره الله نشته لایق د بندګۍ، نشته بل معبود مګر دغه یو الله دی. علیه توکلت، په دغه الله باندې ما ځان سپارلی دی. وهو رب العرش العظیم، او دغه الله چې دی دا دی رب د عرش وي. نو وزل ویل دي سهار او ماښام، او اسان الفاظ دي، اسان کلمات دي، هر سړی یادولی شي. کله چې انسان د څه کار اراده وکړي او سهار دا 7 کلمات ووایي، دا وزل دا کلمات ووایي او بیا د خپل کار اراده وکړي، الله پاک به ورله دا کار برابر